بسم الله الرحمن الرحیم دا خو مو سره کوم ګروپ تیار کړی دی نو د کې الریډي ټیم لیډرز دی کوشش ورته هغه موجود دي هغه د وو ته پریزنټ کوي په دا ټول ورته باندې دی کوي او د کې بیا دا لګا دا اوس دا کې د یو بل میثډ ورته ای کوشش هغه باندې بهراني ډیر ریسرچ هم شوی ډیر کامیاب هم دی هغه ته جیکس میثډ دی نو هغه کې موږ دا ورته ته نمبرینګ ورکو فار ایگزامپل 1 2 3 اپ ټو 8 کړی نو بیا موږ دا طریقه کوو چې 1 1 رول نمبر والا ورکی به یوز ته شي او 2 2 رول نمبر والا به سره بیا غام یوز ته شي بیا به سره په شی واپس یو بل ګروپ د ګروپ سره دا به مرشي نوې ګروپ باندې کې جوړ شي ا نوې ګروپ سره هغه بیا څنګه کوي کوشش کوم یو چارت ته ودرېږي سرجي نو دا کې به یو ټیچر موجود وي دا مخکنی ګروپ والا او نور به سټوډنټ یعنی د ټیچر او د سټوډنټ رول به پلی کېږي نو بیا وسره پوښوي هر یو ګروپ کې زده پوښي دا یو چارت نه زده یو کې یو استاد بیا بل چارت ته ورشي بلکې بیا بل استاد وي